برنامه اکثریت است. در نظام دو به نام اقلیت واژه نخواهد بود. افغانستان اقلیت ندارد. افغانستان یک اکثریت مسلمان و افغان است. ستا په نظام کې به اقتصاد وي. حضور صلی الله علیه وسلم وایي چې اللهم اعوذ بک من الكفر والفقر او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ستا په نظام کې به اسلامي بانکداري وي. ستا په نظام کې به په مؤسساتي اقتصاد فکر کیږي. د بندونو په جوړولو به فکر کیږي. د زراعت په ترویج به فکر کیږي. د مالدارۍ په تخنیکي کېدلو به فکر کیږي. د صنعت په تخنیکي کېدلو او پرمختګ به فکر کیږي. او د ستا په نظام کې به فابریکې فقط د رئیس جمهور او د هغه د وروڼو د هغه د معاونینو او د هغه د وروڼو په خدمت کې به نه وي. معمول جمهوری پر خواهرانه بتیم که یک وزیر در کابینه باشه و یک والی در 34 ولایت و جامعه بین‌المللی را بازی بتیم و خود را بازی بتیم و آینده خود را بازی بتیم. ستا په نظام کې به مجاهد، ستا په نظام کې به عالم، ستا په نظام کې به کونډه، ستا په نظام کې به معلوم، ستا په نظام کې به معیوب، ستا په نظام کې به یتیم نه توهینېږي بلکې اعز د قوم به همدا خلک وي. ستا په نظام کې به د قانون اساسي احترام وي. ستا په نظام کې به د قواو تفکیک وي. ستا په نظام کې به عدلي فیصلې په ستره محکمه کې کېږي او په پارلمان کې نه کېږي. ستا په نظام کې به سیاسي فیصلې په پارلمان کې کېږي، هغه په ستره محکمه کې نه کېږي. ستا په نظام کې به رئیس جمهور قاضی القضات نه وي. با گذشت هر سال به نام مخالف و طالب مردمای خود ما را، عزیزان خود ما را تکذیب کرد. و ده‌ها همینطور مردم از دست حکما و قماندانا و حکومت رفت و کور رفت. آیا یک روز امراش نمیشینی؟ یک روز او را نمیاری؟ این فرزند بیاری وطن نیست؟ آیا او جهاد نکرده؟ آیا حق نداره؟ کجاست مصالحه؟ کجاست مذاکره؟ فقط به یک شعار مانده است. ما با مخالفین میخواهیم که صحبتهایی را داشته باشیم که روند دموکراسی، تطبیق قانون اساسی، دین و اجتماع را احترام داشته باشه و بیای همراه ما و شما شانه به شانه در میدان عمل کار کنیم. کمپاین ستا کمپاین دی. دا کمپاین ستا د مظلوم کمپاین دی. دا دغه غریب مزدور کمپاین دی. مه پرېږده دا مزدور چې نور په مزدورۍ کې مړ شي. مه پرېږده دا یتیم چې نور په دغه یتیمګرۍ کې او په دغه بېچارهګۍ او په دغه بېوزلۍ کې مړ شي. چپ شه، رایې ورکړه. رای ورکړه د ظلم په مقابل کې، رای ورکړه د جبر په مقابل کې، رای ورکړه عدالت ته، رای ورکړه شریعت ته، رای ورکړه مسلمانۍ ته، رای ورکړه انصاف ته او رای ورکړه د قانون تطبیق ته.